ها دا ورور سوال کړی دی او دا هم ډېر فایدهمند سوال دی. وایي چې زمونږ زه چې کوم ځای کې اوسېږم د هغې خوا کې 2 جوماتونه دي. د یو جومات مولوي صاحب چې دی نو هغه په قرت کې خطا کېږي، په قرت کې ډېرې غلطیانې کوي. نو غلطیانې مطلب یې ټکي غلط وایي. په ده پسې خو مونږ منزله نه شو. دویم چې دی نو هغه ډېر زر مونځ کوي. نو په هغه پسې مونږ منزله نه ځو. نو مونږ اوس داسې اتفاق وکړو چې راشه ځان له به په کور کې مونځ کوو، که ملګري دي که خپلوان دي څوک دي، مونږ به ځان دلته مونځ کوو. نو دا طریقه به صحیح او که نه. الجواب ګوره د جمعې مونځ په نارینه باندې فرض دی او حدیث کې دا راځي، امام ابن ماجه راوړی دی، من سمع النداء فلم یأته فلا صلاة له الا من عذر. چا چې اذان واورېد او رانغی جومات ته نو د ده مونځ نه کېږي الا دا که عذري، الا دا که عذري. اوس زه ته یو خبره ذکر کړم او موږ الحمدلله په هغه خلکو کې نه یو چې پلار او خپل ملګری او خپل سړی او زوی او مشر او خپل مشر او خپل کشر غلطي وکړي، د هغوی غلطي ته غلطي نه وایو، نور غلطي ته غلطي وایو. نه، هر څوک چې غلط کار وکړي هغه غلط. بعض هغه کسان چې الله رب العزت ورته د قرآن او حدیث تابعداري نصیب کړي، نو شیطان بیا بعضو ته دا خبره په زړه کې ورچولي، معمولي خبره ګوري او د جمعې مونځ پرېږدي. دې جومات بوله، دغه جومات بوله دا حدیث، دې جومات بوله دا حدیث، دغه جومات بوله دا حدیث. نو بیا کور کې ولې کور کې مونځ اول دا یاده کړه که چېرته د دغه امام عقیده شرکیه عقیده وي، که د امام عقیده شرکیه وي داسې اوبه ولري. ها که چېرته دغه امام عقیده شرکیه وي نو بیا پسې مونځ نه کېږي، دا صحیح عذر دی. دویم، که چېرته د دې امام نه داسې غلطیانې کېږي چې هغه بلکل معنی بدلی، داسې غټې غلطیانې چې کېږي نو په ده پسې مونځ نه کول دا عذر دی. چې هغو مانځه کې صفا غلطیانې کوي، داسې غلطیانې چې معنی بدلی د قرآن. دریم، او که چېرته دومره زر مونځ کوي چې رکوع او سجده پکې ته نشي رسولی، ارکان برابر نشي کولی، نو که په ده پسې ته مونځ نه کوې ته معذوره یې. اوس راشه دې مسلې له د دې زر ده. زموږ په ملکونو کې دا هلته د اکثرو قاریانو امامانو عادت دی چې هغوی زر مونځ کوي. زر په 2 قسمه وي. یو هغه زر مونځ چې ارکان پکې اوشي خو لکه داسې مطمئن او اوږد مونځ نه کېږي، په ده پسې به مونځ کې، په ده پسې به مونځ هغه به کې، په شرط دی چې عقیده برابر وي، په ده پسې به مونځ کې اگر که دی مونځ زر کوي. ولې ځکه چې ارکان او واجبات پکې برابر دي. نو چې برابر دي بس صحیح دی. او دې کې یو روایت دی د امام ابو داود راوړی د عمار ابن یاسر رضی الله عنه مبارک کې چې هغې پیر جومات ته راننوتو او مونځ یې وکړو. دا مونځ یې ډېر لنډ وکړو. یو کس پسې راپاڅېد وویل یا ابوالیقظان لقد خففت، تا خو دا مونځ ډېر لنډ ونه کړو. هغه ورته یو لنډ مې وکړو خو څه مې پکې پرېښودو، مطلب دی چې ارکان او واجبات څه مې پرېښودي. هغه ورته نه، نو چې نه مې دي پرېښودي. یو زر دا دی ارکان واجبات برابر دي خو د اوږد مونځ په مقابله کې څه دی لنډ دی او زر دی، په ده پسې به مونځ کیږي. دا نه چې استاد ځان تقوا بوجۍ جوړه کړي چې نه جي هغه پکې چې دی 15 پیرې سبحان رب العظیم نه ویلی کېږي او 20 پیرې پکې سبحان رب العلا نه ویلی کېږي. نو ځکه زه کور کې مونځ کوم نو دا عذر قابل قبول دی نه دی. دویم زر هغې ته وایي چې په هغې کې ته ارکان سرته نشي رسولی، واجبات سرته نشي رسولی، په رکوع ته نه پوهېږي، په سجده ته نه پوهېږي، بازي پکې که نه دا اوسې سپیډې ورکړی که نه چې ته به په سبحانک اللهم کې هغه په رکوع کې پروت دی، چې ته به د رکوع له ځي نو هغه 2 سجدې ته راپاڅېدلی.
او که دویمې سجدې له پسې ته ورځې نو هغه د بل رکعت هغه رکوع له راغلی دا خو اوس مسخره ده دا مسخره ده دا په منځه پورې د امام صاحب د مولوي صاحب مسخره کوي یو قسم نو په ده پسې مونځ نه دي کول پکار نو بیا به څه کوو څه به کوو ولې موږ بارک الله فیک بیا به بل جومات ګورو بیا به بل جومات ګورو جمع مونځ لازم دی په جومات کې دا بس داسې معمولي ټک پیدا کوي چې بس په دې کور کې چا نماز خور کړي بس راځه راځه بل جومات شتي خوا کې او شتي لاړ شه هغه وګوره هغې له راځو که هغه مسلې له هم راځو خو که اوس یو کس دا وایي چې بل جومات نشتی همدقه یو جومات دی او بل زموږ نه ډېر لرې دی ما په مشقت کې چې نه زه په مخه تللی راتلی شم دقه یو جومات دی یا د دې د امام عقیده شرکیه ده قبرونو بندګي کوي د الله سره شریکان جوړوي په ده پسې خو مونځ نه کېږي یا دومره زر مونځ کوي چې نه رکوع نه سجده په ده پسې مونځ مه کوه یا داسې غلطیانې کوي په تلاوت کې چې د قرآن معنی بدلوي په ده پسې مونځ مه کوه بل جومات شتي وایي نشتي و ځان له جمع وکړه ځان له څه جمع وکړه بیا هم دې ټکي ته خیال دی ځان له جمع وکړه او که د جمع څوک نه میلاویږي بیا ته ځان له مونځ کولی شي خو ډایرک به د کټ په خوا کې جانماز له نه راځو په رسېدي به که نه چې داسې بس موږ معمولي جومات ته هم داسې وکړو راځه 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 نه اول تپوس وکړه وګوره او څه مسله ده نو که دا مسله ستا عذر شرعي و بیا بل جومات وګوره بلکې دا مسله ده یا بل نشتي یا شتي خو ډېر لرې دی نو بیا ځان له جمع نه کېږي څوک نشتي بیا ځان له مونځ ورسېدی پې که نه نو په دې کې ما بعض ملګري لیدلي دي چې هغوی دې کې کوتاهي کوي ګورې ځان نه تقوادار جوړ کړي لکه دې کې خوا کې دلته جومات دی نه او دلته چې دا کوم جومات دا مې لرکوه هغه چې زه یو پیر ملک کې ومه یو کس ما سره ملو شو جماعت المسلمین والو پاکستان کې خو هر قسمه ډلې دي جماعت المسلمین والا وی مسلمانان صرف منګ یو نو ټول دنیا څه ده کافران دي هغه ما سره ملو شو نو د نسوارو دا تیلی ورسره و هغه یې لګولو هغه دومره تیلی هلته ملک کې چې ملاویږي د هغې نه نیم چې دی یو چونډی کړو زه منزل روانو ما منزله نه ځي که دا داسې 2014 خبره 2014 دقیقې کې وه ما ته وایي چې دوی پسې مونځ نه کېږي په دې مولیانو پسې مونځ نه کېږي زما زه راځمه یا خبرې کوو ما مونځ مو کو الحمدلله چې راووتم نو دا یاره قضیې کې ناست دی او نسواري لګولي وایي خبرې ته ټولې خطا کېدې زه کېناستم ورسره ښه ما تا وایي چې مونځ نه کېږي مونځ نه کېږي نو ما څنګه نه کېږي وایي دا کافران دي نو ما دلته خو ماشاءالله نږدې 4 جوماتونه دي 4 بل نو ټول یو شی دی ټول کافران دي نو ما د کفر وجه وی دوی په دې امامتۍ تنخوا او دانې یې که نه یلي ما یلي نو چې په دین باندې دنیا یلي نو دی مسلمان شو کافر شو نه داسې ټیټ دلیل وي ښه په خپله نه مونځ نه اودس ښه نشې تماشې ښه هر څه دی کړنګېدلی مسلمان دی ښه ټیټ د جنت دعویدار خو مولوي صاحب کافر دی ولې ویې دا نه دي ها نو ما هغه ته دا وویل چې زه صحیح شوه اول خو
اما ته پته وي چې جاهل لګري بس سره علم نه نو ما صحیح شوه که دې ته موږ ګناه ووایو په دې ګناه به ګزاره ونه شي چې مولوي صاحب دا کار د څه کوي د ګناه کوي د دې کفر نه به لږ راکوشو نه ما ته ویل ته څه خبرې کوي او ځان یې را ګرم کړو داسې ما له سمه خندا راغلې وه او ځان مې رانیولم ځکه چې ما به ورته کتو کړی و دا رسوارې خطرناک لګولي وو او مونځ اودسې نه کوو ما ته وایي چې ستا غیرت دا مني چې دین سړی غرض کوي او دنیا والي اوس بیا دې زه رواج ویره وایي دې سړي سره خبرې کول دا فایده مند نه دلته یو زما خوا ته راغلی و د جدې نه او وایي زه تا سره بحث کوو ماسپښین ټي وه مونږ کېناستو زمونږ یو بل ملګری هم راغی لکه جماعت المسلمین والا خبرې اترې شروع کړه نو هغه وایي چې دا امامان ټول کافران دي نو ما یم رښتیا ته خو جده کې مکې ته پکې زه راځي که څنګه حرم ته وایي هو الحمدلله زه هم راځم نو ما عمره کوم ما یې مونځ وایي زما 13 کاله وایي که څه ووایي چې دا دلته شوي دي او ما لا د اوسه پورې په حرم په امام پسې مونځ نه دی کړی ځکه چې دا کافران دي دا وشتي زموږ ملک کې پوره یو ټانګه خلک دي یاره ټانګه به هم ډېرې او دقه صرف مسلمانان دي نور ټوله دنیا کافران دي خبره مې دا کوله چې موږ به د جماعت المسلمین والا خوی نه کوو ګورئ چې بس دا جماعت والا دا کافر دی او هغه جماعت والا جو کافر دی او هغه جماعت والا جو نه کوي نه ها یو شرعي عذر رشتي تا ته یقیني پته دی چې د دې جومات ته مولوي صاحب هغه په غیر الله باندې عقیده ده هغه قبرونو ته سجدې لګوي هغه درګاهونو ته ځي بندګي کوي ټول ستا سره دلیل شتي بیا پسې مونځ نه کېږي یا مونځ دوم عقیده صحیح ده خو دومره تیزې کوي چې ته مونځ ارکان نشي ادا کولی بیا پسې مه کوه یا غټې غلطیانې کوي بیا پسې مه کوه خو دې نه بغیر مسلمان دی مسلمان دی که ګناهونه پکې مسلې په وکړو پر ما ذکر کړې دا مسله که د دې نه علاوه ګناهونه په دې مولوي صاحب کې په خپله مونځ پسې کېږي خو موږ یو مسله ذکر کړې وه بارک الله فیک دی جواب دی ګوره اوس موږ ته پته ولګېده چې صحیح ده د مولوي صاحب عقیده هم برابره ده تلاوت هم برابر دی مونځ کې ارکان واجبات ورسره سړی ادا کولی شي خو ښکاره ګناهونه کوي ګناهګار خو هر سړی دی علما ګوره د ګناهونو نه پاک نه دي هر رسول صلی الله علیه وسلم هر د آدم بچی خطا کار دې ښکاره ګناه لکه ګیره خرئ یا پینسي په ځان پسې راکاږي یا نشه کوي اوس دا ورور وایي چې اوس څه وکړم نو موږ ورته وایو چې د ده نه تقوادار وګوره چې څومره امام تقواداري دا ګوره ده خو هېڅوک ورته میلاو نه شو دقه سړی دی اوس به څه کوي وایي ځان له لمونځ کوي ولې به ځان له کوي خو موږ وایو چې بل جومات وګوره خو بل میلاو نه شو په ده پسې به مونځ کوي ولې مسلمان دی سړی څه دی مسلمان دی ها نو د ده نه غوره پسې په کار و چې ګیره یې وې موږ ولټو خو نشتي نو چې نشتي د جمعې مونځ پرېږدو نه زما ګورې د دې دومره اوږدې خبرې مطلب دا دی چې ګورې د جمعې په مانځه کې لب جب څوک نه کوي ګورې نو ما لیدلي دا بعض یو دوه مسلې زده کړي بیا به چا پسې شاته مونځ نه کوي دوی پسې مونځ نه کېږي درکوی الله دې زموږ په حال رحم وکړي یو کس دا ما ته خبره کوله وي زموږ یو علاقه کې یو کس و هغه مونځ نه کوو په یو جومات کې وایي ما ورته وایي چې ولې وایي چې د دې مولوي صاحب ږیره سپینه ده او دی ولا رنګ نه ورکوي نکریزه او لکه زیړ او سور رنګ ولا نه ورکوي دی ما ورته وایي صحیح ده نه ورکوي نو څه چلو شو وایي چې رسول وسلم نه دي ویلي چې رنګ ورکوي او د یهودو نصاراو مخالفت وکوي نو دی خو په خپله د یهودو نصاراو په لار روان دي نو په ده پسې به مونځ ما څه وشي دا ماشاءالله دې ته کورنی علم وایي کبي کورنی چې دا په ځان باندې ښه ټیټ بړسته در واچوې که نه او پسته تولۍ کې پروت وي نو دا علم بیا ذهن ته راځي
ده الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي.